چارواکي د ناکامورا د قتل په تړاو 2 تنه نیول شوي دي. د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي د ډاکټر ناکامورا د ترور د پیښې څېړلو په موخه له مرکز څخه تخنیکي ټیم راغلی او له دغه راز په یاده قضیه کې د لاس لرلو په تور 2 کسان نیولي دي. والي شاه محمود میاخیل د دې ولایت په امنیه قماندانۍ کې یو مطبوعاتي کنفرانس ته ویلي دي د ډاکټر ناکامورا د مړینې په اړه ولایتي ادارې په مشرۍ ګډ امنیتي ځواکونو هلې ځلې ګړندۍ کړي دي او له مرکز نه هم تخنیکي ټیم د مرستې په موخه دې ولایت ته را رسېدلی دی. دې زیاتوي د ناکامورا د موضوع په تړاو باندې تخنیکي ټیمونه له مرکز څخه راغلي دي. هغوی خپل شواهد لاسته راوړي زموږ امنیتي او دفاعي قوتونو سره یو ځای کار کوي ترڅو قاتلین ونیول شي او په خپله سزا باندې ورسول شي. په ورته مهال د ننګرهار امنیه قماندانۍ ایمل نیازي وویل چې د ناکامورا د قتل په تړاو پولیسو له لوري 2 کسان نیول شوي دي چې یاد کسان تر تحقیق لاندې دي. نیازي دغه راز وویل د نیول شویو کسانو له کورونو څخه یې وسلې، نظامي تجهیزات او یونیفورم هم ترلاسه کړی دی. هغه وویل چې دغه قضیې د لا څېړلو په موخه هلې ځلې روانې دي او په خبره یې بشپړ معلومات یې به وروسته له رسنیو سره شریک کړي. دغه راز والي نن د دې ولایت مسؤلینو ته په همغږۍ د مرواریدا کانال او کوز کونړ پارک د ډاکټر ناکامورا په نوم تصویب کړ او مرکز ته یې تایید په موخه ولېږداوه. میاخیل وویل ډاکټر ناکامورا د اوبو مهارولو او آبادۍ اتل و او لازمه ده چې د تل پاتې نوم د ساتلو په موخه یې د مرواریدا کانال او د کوز کونړ پارک چې نوموړي له لوري شاوخوا 12 کاله وړاندې او په 1200 جریبه ځمکه کې جوړ شوی ونومول شي چې د مسؤلینو له لوري هم یاده پریکړه تصویب او د منظورۍ په موخه مرکز ته واستول شوه. دغه راز په جلال آباد کې یو شمېر ځوانانو د جلال آباد ښار شیرزي لوبغالي ته څیرمه په امنیتي دیوالونو باندې د ډاکټر ناکامورا انځورونه رسم کړي دي.